جعفر رضی اللہ عنہ علی بن ابی طالب رضی اللہ رور مشر هغه دغه ټیم کې دا په خوا کې ولاړو منډې کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي و دی به ستاسو مشري نو هغه ور منډې کړه دا جنډې راواغسته دومره سخت جنګ یې کړی و چې هغه په اس باندې سور و د دې اس نه راکوش شو د دې اس نه راکوش شو وی داسې به پیادو کې روان یم او جنګ به کومه او جنډه ورسره وه او د لښکر امیر زید بن حارثه رضی الله عنه هغه شهید پروت و نو جعفر رضی الله عنه چې کله روان شو په دې 2 لاکو کې ورننوتو نو دا شعرونه وی یا حبذا الجنة واغترابها طیبة وبارد شرابها جنت وی څه ښایسته جنت دی موږ ته رانږدې شوی ښایسته خاوره د هغه جنت ده ښایسته ځمکه ده ښایسته خوراک دی اسخاک دی هلته والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها علي إلا قيتها ضرابها او رومیان چې کوم دی وي د دوی عذاب را نږدې شوی دی او په ما لازم دي که زه ورته مخامخ شوم نو دړې وړې کوم یو ګزار پې د ګزارونه پې ډېر زیات شو نو یو ځینې پې ګزار راغی دا ښی لاس یې وله پرېږو په کوم لاس کې چې جنډه وه مقصد د هغوی دا و چې دا جنډه راولیدی نو چې څنګه یې د ښی لاس نه جنډه ولیده نو ولیده ګس لاس کې راونیوه نو هغه ظالمانو هغه ګس لاس یې ته پرېږو فاحتضن الراية بعضديه نو په دې 2 مټو کې د مټو کې د لاسونه پرې شي په دې مټو کې د جنډه نیولې وه ناسو او دا وی چې دا جنډه د اسلام جنډه ده د هېڅوک زمانه نشي راولګولی نو په دې ورانانو کې دغه مجاهد د اسلام هغه د جنډه نیولې وه لاسونه پورې نه وو نو په دې کې یو کس راغی او په دې سټ کې پې ګزار وکړو سټ کې چې پې ګزار وکړو نو دی راولیدو او جنډې ته عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه را مخامخ شو ځکه ویل کېږي جعفر ته جعفر الطیار جعفر رضی الله عنه دا لقب دی الطیار په جنت کې به الوزي الله به دله 2 وزیرې ورکوي او دا صرف د ده خاصیت دی په جنت کې بل داسې څوک نشتی چې هغه ته وزیرې میلاو شي سوای د عبدالله د جعفر بن ابي طالب نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا حدیث کې دا خبره کړې ده او روایت کې راځي امام بخاري رحمه الله راوړی دی عبدالله بن عمر هم په دې غزا کې وایي كنت فیهم فی تلک الغزوه زه په دغه غزا کې ومه نو بیا په اخره کې موږ کتو چې جعفر کوم ځای کې دی ګڼه ډېره وه شور شغرب و دومره خو راته پته وه چې جعفر دا شهید شوی دی خو دې کوم ځای کې ملګری دی زمونږ چې ځای خو معلوم کړو فوجدناه في القتلى نغه په مړو کې پروت ووجدنا ما في جسده 90 من طعنة ورمية او منګ چې د بدن ته وکړو سکم سل ګزارونه په هغه باندې د تروشي او دغه شان د نیزو او د غشو سکم سل ګزارونه دغه په بدن باندې شي او بیت لاسونه پرې کړو او اخرنه ګزاري ولا په سټ باندې ورکړو چې دا غي د لاسه بیا جعفر رضی الله عنه راولیدو او بیا شهید شو دا دغه شجاعت دی دا دغه بهادري ده او دا د هغوی د اسلام دپاره هغه خدمت دی ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی امام ابن حبان دا روایت راوړی وی رأیت جعفرا ملکا یطیر بجناحیه فی الجنه ما جعفر په جنت کې ولیدو الوتو په دې جنت کې الله ولا دغه 2 لاسونو په ځای باندې 2 وزیرې ورکړې وي یو روایت کې داسې راځي چې مر بي جعفر الليلة في ملأ من الملائكة جعفر ما ولیدو د ملائکو سره روانو وهو مخضب الجناحين بالدم 2 وزیرې ورته وي او د وزیرې باندې وینه پرته وه امام بخاري یو روایت راوړی دی چې صحابه کرامو به چې کله د جعفر د شهادت نه بعد د هغه په زامنو باندې سلام اچو لکه د هغه یو زوی عبدالله 2 زامن یو د هغه یو نوم عبدالله
نو دې ملګرو به بیا داسې سلام اچو السلام علیک یا ابن ذي الجناحین سلام علیکم سلام دی په تا باندې د دوو وزرو والا زویه هغه د پلار دوه وزرې دي په جنت کې نو په دې طریقې سره د دې غذا یو دویم امیر چې هغه جعفر بن ابي طالب رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تره زوی او دغه شان د علي بن ابي طالب رضی الله عنه مشرور هغه هم شهید شو